ننګرهار کې په لومړي ځل د سرې میاشتې ادارې تر چتر لاندې د یو خیریه بنسټ له لوري 400 د سترګو ناروغانو ته وړیا عملیاتونه ترسره کیږي. ننګرهار ولایتي مسؤلین وایي د سعودي عربستان په مرسته د سترګو 15,000 ناروغان OPD ترسره کیږي چې له جملې به یې د شاوخوا 400 ناروغانو د عملیاتونو سربیره درمل او 1000 تنو ته به عینکې هم ورکړل شي. ننګرهار کې د کورنیو چارو وزارت اړوند د وسایطو او جنراتورونو موجودي کیږي. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزالله مصطفی سره د قاری رحم الله حقمل په مشرۍ د کورنیو چارو وزارت پلاوي په دې ولایت کې د یاد وزارت اړوند د وسایطو او جنراتورونو فزیکي موجودي پیل کړه چې په ترڅ کې به یې د ترمیم او اړتیا ته په کتلو لازمه پریکړه وشي. ننګرهار کې د اوبو کمښت له امله د برېښنا تولید او د کانال پروژې د اوبو اړتیا ستونزه وڅېړل شوه. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزالله مصطفی د یو شمېر نورو مسؤلینو په ملتیا د برېښنا تولید بند د کانال ځمکو ته د اوبو ورکړل شوې برخه د برېښنا اړتیاو په فارمونو کې د اوبو ضرورت ولیده چې د ځمکو خړوبولو او ولس ته د برېښنا رسولو ستونزې په درک کولو سره د یو میکانیزم په جوړولو پریکړه وشوه. امنیتي ځواکونو جلالاباد ښار کې 2 تنه د تابلیتکا ګولیو د پلور په تور نیولي دي. د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر څخه خپور شوي خبر کې ویل شوي د جلالاباد ښار لومړی امنیتي حوزې منصوبینو د خپل مسؤلیت ساحه کې 2 تنه په داسې حال کې نیولي چې غوښتل یې 2050 تابلیتکا ګولۍ وپلوري. او د ننګرهار کانال اړوند خورما باغ یو سوداګر د آزادې داوطلبۍ له مخې په نږدې 2 میلیونه افغانۍ واخیستی. د نوموړي په وینا اوس مهالي یوازې ننګرهار کې خورما بازار ته وړاندې کړي او پلان لري چې د مرکز کابل سربیرې د هیواد نورو ولایتونو ته د پیر لپاره ولیږي.